دیوالی چې د رڼا اختر په نوم هم یادېږي د هندوستان د هندو مذهب تر ټولو مهم او له خوښیو څخه ډک مذهبي اختر ګڼل کیږي. دا اختر نه یوازې په هندوستان کې بلکې نیپال، سریلانکا، بنګلادیش، مالیزیا، سنګاپور او نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم د خوښۍ او رڼا د جشن په توګه لمانځل کیږي. د دیوالی اختر د هندوانو لرغونی اختر دی او 15,000 کلن تاریخ لري. په همدې ورځ کې خلک خپل کورونه پاک او صفا کوي، نوې جامې اغوندي او د خپلو کورونو بلېګانې په ډیوو او شمعو سره روښانه کوي، ځکه د دوی په آن د دیوالی پر شپې د شتمنې رب النوې لکشمي هغه کورونو ته ورځي چې پاک او صفا وي او هغه کورونو ته د ورتګ څخه ډډه کوي چې ناولي. د هندو دود له مخې دا ورځ هغه وخت لمانځل کیږي کله چې باګوان رامچندر د 20 کلونو جلاوطنۍ وروسته له لنکا څخه راستنیږي او د شیطان راون پر ضد بریا ترلاسه کوي. د راتګ هرکلي لپاره یې خلکو څراغونه روښانه کړل، نو ځکه دا ورځ اوس د دیوالی یا رڼاګانو په نوم سره یادېږي. په ځینو نورو مذهبي روایتونو کې دا اختر د دولت او برکت د الهي لکشمي د زیږېدو او عبادت سره هم تړلې ده. خلک باور لري چې په دې شپه لکشمي د هغو کسانو کورونو ته ورځي چې کورونه یې پاک، روښانه او ښکلي کړي وي. د دیوالی په ورځ هندوان ډول ډول خواړه خواږه لکه مټایان، برفي، ګلاب جامن، رسګولي، لډو او نور رانیسي او یا هم په خپلو کورونو کې تیاروي او وروسته یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سوغات توګه وړي او یو بل ته د دیوالی د ورځې مبارکي ورکوي. په دغه مراسمو کې د کورونو دروازې له سهاره تر ماښامه د میلمنو او دوستانو پر مخ خلاصې او ټول کورونه روښانه وي. دا په دې چې د شتمنې رب النوې لکشمي به د دوی کورونو ته ورځي او دوی کورونه به ورسره برکتي کیږي. خلک د خوشحالۍ ډزې کوي او د پټاکیو د ډزو دا لړۍ تر 5 ورځې پورې روانه وي. هندوان په دې شپه خپلو مندرونو ته ځي، عبادت کوي او هم خپل مذهبي کتاب ګیتا لولي. د یووالي اختر د ډیوو او شمعو د لګولو له کبله ډېر په زړه پورې او زړه راښکونکی وي. دا اختر دی د هندوستان او ټولې نړۍ هندوانو ته مبارک او بختور وي.